سلامونه دوستانو، څنګه دغه ډول پوره سندره دوستانو جوړه کړو. تاسو تېره ویډیو کې ښودلې وه چې کومه سندره نن مې درته ښودلې چې پوره سندره څنګه جوړه کړو. دوستانو تقریبا 3 دقیقې سندره ده. دغه سندره دوستانو څنګه مکمله جوړولی شو، پوره سندره څنګه دوستانو جوړولی شو په AI باندې په پښتو ژبه کې څنګه پوره سندره ویلی شو. هغه 10 منټه یا 15 منټه یا 15 دقیقې وي، هر څومره چې تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره اوس په AI باندې یعنې هر څومره چې تاسو غواړئ همومره اوږده سندره دوستانو ووایئ. نو ویډیو تر پایه سره وګورئ دوستانو، ویډیو مه سکیپ کوئ. که ویډیو مو چېرې لږ هم سکیپ کړه تاسو په طریقه باندې نه پوهېږئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. دغه ویډیو لایک کړئ او چینل د سره لپاره به تاسو راشئ. یو VPN به کنیکټ کړئ، وروسته به تاسو هغه ټاپې هر څه مو چې راخیستې وي دوستانو همغه به دلته دوستانو تاسو داسې وکړئ چې بیرته به یې راواخلئ او را به شئ. مثلا ما سره دوستانو دلته دغه ټاپې ما راخیستې دي، زه له دې نه دوه بیتونه یې دوستانو یعنې دوه را کاپي کوم یې، دوه ټاپې دوستانو زه ترې را کاپي کوم یې او راځم په خپل موبایل کې جمعین یې دوستانو را خلاصوم. ما تاسو ته وړاندې یوه ویډیو اپلوډ کړې چې په هغې کې تقریبا 13 سیکنډه ویډیو جوړېدله. اوس راځو دوستانو پوره سندره څنګه جوړولی شو بشپړه طریقه درته ښیم. کله هم چې VPN کنیکټ کړئ راځو په کریټ میوزیک باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. کله هم چې په کریټ میوزیک باندې کلیک ورته واخلو راځو دوستانو په دغه لومړي باندې کلیک ورته اخلو. کله هم چې په لومړي کلیک ورته واخلو دلته دوستانو موږ تاسو لیوه لیکنه ورته لیکو. مثلا زه ورته لیکم ښه دوستانو، ما ورته ولیکل چې دغه سندره راته په ښځینه اواز کې ووایه چې افغاني میوزیک ولري، ښه ښایسته افغاني طرز دوستانو ولري. راځو همغه دوه بیتونه دوستانو دلته ورته پیسټ کوو او دغه شی باندې دوستانو کلیک پسې اخلو او دغه به اوس موږ ته دوستانو دغه سندره دوستانو ووایي. او بیا دوستانو تاسو ته مکمله طریقه تر وروستیو درښیم، تاسو ویډیو مه سکیپ کوئ دوستانو. نو دلته دوستانو دغه جنریټ روان دی دوستانو، دغه کریټ کېږي موږ ته اوس دغه میوزیک دوستانو جوړېږي. لږ ورته منتظر کېږو څنګه بیا ایډیټ کولی شو، څنګه یې سره ترتیبولی شو، مکمله طریقه په همدغه ویډیو کې دوستانو درته ښیم. ویډیو مو که تر پایه راسره وکتله په مکمله طریقه باندې تاسو دوستانو ځان پوهولی شئ. که ویډیو مو لږ هم چېرې سره سکیپ کړه او نو بیا تاسو دوستانو دغه طریقه باندې نه شئ پوهېدلی. نو تاسو نه هیله کوم چې زموږ ویډیو دوستانو درسره لایک کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ تر څو هغه هم دوستانو له دغه طریقې نه خبر شي. نو زه راځم ویډیو لږه سکیپ کوم تر څو دغه جوړه شي. ښه دوستانو دغه جوړه شوه، زه راځم دغه یې وارې دوستانو پلی کوم ستاسو لپاره او اوس ګورو چې دغه موږ ته څنګه دوستانو جوړه کړې دی او څنګه یې ویلې دی. زه راځم دغه دوستانو یو لږه شان دوستانو تاسو ته پلی کوم چې ویې ګورو. ښه دوستانو راځو په دغه ډاونلوډ شان دوستانو کلیک ورته اخلو او راځو داسې پورته دوستانو دغه ویډیو هم کولی شئ تر څنګ راځو زه مثلا MP3 کې راکوزوم. کله هم چې راکوزه کړو دوستانو دلته ډاونلوډینګ پرې روان دی، دغه اوس موږ سره دوستانو ډاونلوډېږي. ښه دغه چې دوستانو ډاونلوډ شوله له موږ سره اوس راځم څنګه دوستانو دغه 13 سیکنډه شوه او 13 سیکنډه چې نوره شي 1 دقیقه به شي څنګه دوستانو بله پرې جوړولی شو. د دې لپاره زه راځم او همغه بیتونو څخه په وار سره دوستانو دغه ټپو څخه نوره 2 ټپې دوستانو زه رااخلم. زه راځم دغه 2 ټپې دوستانو دغه را کاپي کوم او دلته دوستانو راځم دلته ورته لیکم. تاسو هغه وړاندې سندره دوستانو موږ ته دوستانو جوړه کړه. اوس راځو ما دلته دوستانو ورته ولیکم چې دغه لاندې ټاپې ښه راته همدغه طرز کې ووایه. نو دغه دوستانو زه ورته لیکم همدغه طرز کې همدغه ډول به دوستانو دغه ټاپې هم ماته اوس ووایي. نو لږ دوستانو منتظر کېږو تر څو دغه هم راته برابرې کړي. دغه دوستانو ورته کتلی شئ همغه طرز کې دغه ماته وویل. راځم دغه هم دوستانو زه له ځانه سره اخلم او ډاونلوډوم یې. کله هم چې دغه دوستانو ډاونلوډ کړي اوس راځم او دلته موږ تاسو هغه تېرې یو 4 ټاپې دوستانو راخیستې وي. اوس راځو دغه 2 نور هم دوستانو زه رااخلم یې. دغه لاندې برخه کې دوستانو دغه هم ورته لیږم. ما بیا دوستانو ورته ولیکل چې دغه لاندې 2 ټپې هم راته په همدغه طرز کې ووایه. راځم دغه هم دوستانو زه اوس ورته لیږم، همدغه وروسته دوستانو ورته لیږم په همدغه ډول تاسو پسې ترتیب مخکې دوستانو ځئ او پسې ولاړ شئ همدغه ډول یې ورته لیږئ. له هغې وروسته دوستانو زه تاسو ته دغه ایډیټ طریقه ښیم چې څنګه موږ تاسو دغه ایډیټ کړو دوستانو څنګه دغه برابر یې کړو. راځو دوستانو دغه هم دا موږ ته جوړې کړي او برابر یې ده کړي.
دغه هم راځم دوستانو ډاونلوډوم. نو دغه دوستانو زه ډاونلوډوم په همدغه طریقه تاسو نور هم دوستانو کولی شئ. یو څو زه جوړوم دوستانو خو ویډیو سکیپ کوم. ښه دوستانو اوس راځو د دې لپاره موږ تاسو یو تمنیل جوړو. تاسو به یو هغه مشهور یا یو خوندور د ټپونه یوه کړۍ دوستانو ورته را خلاصه کوئ یا به ورته راواخلئ. مثلا زه ورته دغه راخلم چې عمر د باد په شان تېرېږي. زه راځم همدغه دوستانو اوس راخلمې له جیمینۍ نه هم دوستانو موږ تاسو ووځو او تر څنګ کوم وی پی این چې موږ تاسو کنیکټ کړی دی هغه هم راځو ډسکنیکټ کوو تر څو موږ انټرنیټ بیا ښه کار وکړي. دوستانو راځو موبایل کې چټ جی پی ټي له هر چا سره یې دوستانو چټ جی پی ټي راخلاصوو. ښه دوستانو کله مو چې چټ جی پی ټي راخلاص کړ نو اوس د چټ جی پی ټي کې دوستانو دلته ما یوه لیکنه لیکلې دی. هماغه لیکنه زه دوستانو راخلم ورته پیسټ کوم. تاسو بیا هم همدغه ډول لیکنه دوستانو ورته ولیکئ. کوم ډول چې ما ورته لیکلې دی همدغه ډول لیکنه هم تاسو هم ورته ولیکئ. ښه نو دوستانو ما دلته ورته لیکلي چې یوټیوب ویډیو لپاره یوټیوب مته یو بیگ سایز ورکړه او تر څنګ یو پروفیشنل تمنیل راته جوړ کړه. دوستانو تمنیل باندې ولیکه پښتو سندره عمر د باد په شان تېرېږي. په انګلیسي باندې دوستانو ورته لیکلي دی. بیا مې ورته لیکلي چې مهمه خبره ده باید د یوټیوب د تمنیل مطابق سایز دوستانو ولري. تاسو هم چې هر ډول غواړئ دوستانو هماغه ورته کوئ. ورته لیکلی چې دغه تمنیل باید زیات خلک دوستانو خوښ کړي. راځم همدغه لیکنه دوستانو زه اوس چټ جی پي ټي ته لیږم. همدغې لیکنې مطابق به ماته یو تمنیل دوستانو اوس جوړ کړي. تاسو به اوس وګورئ چې ماته به یو تمنیل جوړ کړي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ ماته یې دغه تمنیل برابر کړ. څومره زبردست تمنیل یې دوستانو جوړ کړ. خو بعضې وخت یو نیم غلطي پکې کوي. هغه پښتو کوم پوینټ سنجیدي سره دي هغه د سره سم پوینټ نه استعمالوي. راځو پورته په ډاونلوډ باندې کلیک اخلو تر څو دغه ډاونلوډ شي. ښه تصویر دوستانو له موږ سره ډاونلوډ شو. اوس راځو فایل ته دوستانو. فایل ته چې کله راغلو او هماغه هغې دوستانو موږ تاسو کومې سندرې چې پې ویلي دی کوم میوزیک مو پې ویلی دی هماغه پیدا کوو. راځو میوزیک دوستانو په میوزیک برخه کې هلته اوس هماغه رااخلو. ښه تاسو به دوستانو تاریخ ګورئ. مثلا 20 د مای باندې چې کوم غزلې موږ ته ویلي دي هماغه ټولې زه رااخلم. مثلا دوستانو دغه 4 دانې دي دغه ما اوس راوستل. دغه 15 دلته تاریخ دوستانو هر څه ورسره لیکلي وي. راځم دغه اوس په خپل موبایل کې دې ته اوس یو فولډر دوستانو موږ تاسو جوړوو چې یو فولډر ورته برابر کړو تر څو هماغه فولډر کې وساتو. زه راځم مثلا دلته یو نوی فولډر ورته پیدا کوم. تاسو هم ورته یو فولډر دوستانو انتخاب کړئ. مثلا 0 1 دوستانو دغه فولډر ما ورته انتخاب کړم. راځم همدغه دوستانو اوس ورته دلته پیسټ کوم. راځم موبایل کې یو کین ماسټر ته دوستانو کین ماسټر راخلاصوم. کین ماسټر مو چې کله دوستانو په خپل موبایل کې راخلاص کړ نو اوس لږ دوستانو ورته منتظر کېږو تر څو دغه راخلاص. راځو موبایل دوستانو ډاټا هر څه چې وي هغه تاسو بند کړئ. وای فای هر څه چې در سره وي هغه تاسو اوس بند کړئ. را به شئ دوستانو په کین ماسټر کې په دغه برخه باندې کلیک ورته واخلئ. دغه برخه کې دغه د یوټیوب سایز دوستانو ټیک ټاک ته هم تاسو جوړولی شئ. هر ځای ته غواړئ د دم دوستانو کولی شئ. خو راځم زه مثلا یوټیوب لپاره دوستانو جوړوم نو راځم کلیک پې اخلم او دغه به دوستانو تاسو داسې راخلاص شي. درته ما تیار یو جوړ کړی دوستانو غواړم په همدې کې ایډیټ وکړم. راځم دغه برخه دوستانو په دغه میډیا برخه باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې په میډیا کلیک واخیستو هماغه تمنیل چې موږ تاسو اوس کوم چټ جی پي ټي نه راکاپي کړو هماغه رااخلو. که دوستانو بعضې وخت تاسو ته دلته نه ښایي تاسو به راشئ خپل موبایل کې و فایل ته راشئ او فایل کې به راشئ موبایل سټوریج ته او په دې کې تاسو دلته پیکچر په نوم یو فولډر دی دوستانو هماغه ځان لپاره پیدا کړئ. ښه دغه د پیکچر په نوم دغه فولډر چې کله تاسو پیدا کړئ هماغه تمنیل به دغه ځای کې دوستانو چېرته تاسو را لاندې وي دغه د تمنیل لاندې دی. راځم دغه تمنیل همدا شان دوستانو کاپي کوم او پیسټ کوم. زه راځم اوس دلته دوستانو بیا هم کین ماسټر راخلاصوم. کله مو چې کین ماسټر راخلاص کړو راځو بیا په میډیا باندې دوستانو کلیک اخلو او دلته لاندې پکې راځو. تاسو کتلی شئ دلته دوستانو دغه تمنیل موږ سره راغلی دی او راځو همدغه تمنیل زه رااخلم. کله مو چې دغه تمنیل راوستو اوس د بل دوستانو چې ډیلیټوم داسې راځم دغه چې کوم ډیزاینونه هر څه ما جوړ کړي دي دغه دوستانو اوس داسې ورته راوړم تر څو دا هر څه
دلته ورته راشه. ښه دغه دوستانو ته ډیلیټوم او راځو اوس په دغه برخه کې میوزیک برخه دوستانو موږ راځو میوزیک برخه چې کله راشلی په میوزیک برخه کې تاسو دوستانو په دغه اړخ کې داسې پورته دوستانو پسې ولاړ شئ او دلته تاسو ښکاري دغه فولډر نو راځو په همدغه فولډر باندې دوستانو کلیک اخلو او په دغه فولډر کې دوستانو موږ تاسو 001 فولډر دوستانو دغه انتخاب کړی و چې 5 دانې پکې و دوستانو موږ راځو تاسو کتلی شئ دغه هم رااخلم اول دوستانو راځو مثلا دغه داسې تصویر دوستانو داسې راکش کوو ښي خوا ته داسې چې تر څو دغه لږ لاړ شي نو تاسو دوستانو دغه که غواړئ دغه ژر بوځئ نو دغه طرف کې به هم ګوته ونیسئ او دغه طرف کې هم داسې منځ خوا ته به دوستانو دغه دواړه ګوتې سره جنګوئ کش کوئ به یې داسې دوستانو چې تر څو دغه غی برابر شي سره دی کوچني شي دوستانو راځو نور میوزیکونه هر څه چې وي هغه مو تاسو دوستانو مکمل داسې اتفاق کوو زه دغه هر څه اتفاق کړم یو ځل یې ځکه چې دغه ما پخوا هم دوستانو په دې کې ډیټ کړی دی ښه راځم دوستانو اوس دوهم میوزیک ورته راخلم بیا هم راځم دغه فولډر برخې ته 001 راځم دوهم ورته کاپي کوم او داسې دوستانو پسې راځم لږ دریم ورته دوستانو راخلم او تر څنګ راځم څلورم ورته راخلم او راځم بیا بل هم دوستانو ورته راخلم دا مکمل کمپلیټ شول دوستانو اوس دا داسې لږ سره زوم کوو راځو اوس دوستانو دغه ایډیټ برخه په ښه دوستانو زه راځم دغه داسې سره یو بل سره دوستانو داسې جنګوو تر څو دغه ترې بیل نه شي په همدې خاطر دوستانو دغه ښه راځم دغه هم دوستانو داسې ورته راوړم دغه مکمل دوستانو موږ تاسو یو ځل سره یو ځای کړو وروسته بیا دوستانو طریقه درته ښیم ویډیو تاسو مه سکیپ کوئ د ویډیو تر پایه راسره وګورئ ښه دغه پره د دوستانو راځو اوس همدغه پره راځو دلته کلیک پرې اخلو او دلته دوستانو دغه بیتي نشان تاسو ته ښکاري په دې کلیک اخلو او دغه دوستانو دغه ټایمر رایټ یعنې هي طرف ته دوستانو دغه ترې ختموو تر څو دغه هر څه ورسره پوره شي نو که دغه تاسو ورته غواړئ دغه هم تاسو داسې ورته راکش کولی شئ تر څنګ دغه مکمل هر څه تاسو چې غواړئ ورته راکش کولی شئ خو زه دوستانو اوس راځم دغه تاسو ته یو وارې پلی کوم چې تاسو یې واورئ جانان زما و زمانه شو ښه دا دوستانو وروستی ته مثلا راولم دغه تاسو دوستانو کتلی شئ دغه تاسو مکمل په خپله سره برابروئ همدغه طریقه باندې انسان تاسو برابروئ دغه داسې مخ ته وروړئ تر څو ورسره وجنګېږي راځو اوس یې ګورو تاسو کتلی شئ دوستانو دغه مو پیل شوه راځو اوس دلته بل هم دوستانو موږ تاسو ورته راخلو داسې ورته راکش کوو ښه اوس دغه هم دوستانو په دغه وروستی برخه کې پسې پلی کوو دا څنو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ ټول داسې سره برابر کړئ راځو دغه هم دوستانو اوس داسې سره برابروو دغه هم دوستانو سره برابر شو راځو دغه هم دوستانو داسې سره برابروو خلک دوستانو د دې خوا داسې ورته راکش کوو چې تر څو دغه هم ورسره برابر شي ښه دغه هر څه دوستانو مکمل تیار شول نو اوس راځو تاسو چې نور کوم ډول سټایل هر څه ورکول غواړئ هغه ستاسو کار دی تاسو سره کوم د ډیزاین لپاره نوره مواد وي چې در سره وي هغه تاسو مکمل دوستانو دلته کولی شئ چې دغه ورته برابر کړئ خپل د چینل نوم پې غواړئ ولیږئ یا لوګو پې ولګوئ هر څه تاسو دوستانو پې لګوئ هغه څه پې لګولی شئ نو زه مثلا راځم دغه هم دوستانو داسې ورته برابروم او دغه د یوټیوب کوم نشان چې دوستانو دغه هم ورته راخلمې ما تاسو ته وړم چې تاسو څومره ښایست ورکولی شئ څومره ډیزاین دوستانو تاسو ورکولی شئ همغه رقم ډیزاین دوستانو تاسو ورته برابر کړئ
راځم په دغه کوچنۍ لیکنه باندې کلیک دوستانو اخلم او په دغه اړخ کې دغه درې خطونو باندې کلیک اخلم او رزو لومړی دغه ډبل باندې کلیک اخلم. کله مې چې په ډبل باندې دوستانو کلیک واخیستل او رزو دلته اوس دغه پورته لیکنه ډبل کو او رزو دوستانو دلته مثلا یو رنګ ورته انتخابوم چې هر ډول رنګ تاسو غواړئ هغه تاسو ورته انتخابولی شئ. دې تر څنګ رزو په دغه دوهم باندې کلیک ورته اخلو. دغه دوستان تاسو مثلا رزو په هر ډول کې چې تاسو غواړئ په هر ډول سټایل کې تاسو کولی شئ. رزو مثلا دې ته یو شاتنی بارډر دوستانو دغه ورته انتخابوو. رزو دغه پسې خلاصوو. تاسو چې کوم ډول غواړئ زه مثلا راځم سپین ورته انتخابوم او اوس چې کله زه دغه پلی کوم دغه دوستانو داسې سره وځي تاسو کتلی شئ. دغه مکمله سندره دوستانو تقریبا یو 2.5 دقیقې تیاره شوه. تاسو چې هر څومره پرې جوړوئ دوستانو تاسو پرې جوړولی شئ که نه ما تاسو ته وړاندې طریقه وښودله چې په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې هر څومره تاسو وغواړئ تاسو پرې جوړولی شئ دوستانو. نو ما دومره صرف درته جوړه کړه طریقه مې درته وښودله. نو په همدغه طریقه تاسو چې هر څومره غواړئ یعنې تاسو تقریبا یو 5 دانې پرې جوړې کړئ 5 دانې چې تقریبا یو 10 ټاپې کېږي. 10 ټاپې چې تاسو په یو 2.5 دقیقې سندره ترې راځي. څومره چې تاسو غواړئ تقریبا چې 10 دانې سندرې پرې جوړې کړئ تقریبا یو 6 دقیقې سندره ته جوړېږي دوستانو. راځو مثلا په دغه غشي باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې په دې کلیک ورته واخیستلو نو دغه موږ مثلا بیرته راځو په همدغه ویډیو کلیک اخلو دغه شیر اپشن باندې کلیک اخلو. کله مو چې په شیر اپشن باندې کلیک ورته واخیستلو دوستانو دغه موږ تاسو اوس ایډیټ کوو دوستانو. دغه صرف موږ تاسو اوس باید دغه تاسو په فل ایچ ډي کې هم کولی شئ هر ډول تاسو وغواړئ دغه تاسو دوستانو کولی شئ چې دغه تیاره کړئ جوړه کړئ بیا ایډیټ کړئ. نو زه مثلا راځم 24 راځم 920 کې البته 920 کې بالکل راځم په دغه ایکسپورټ باندې کلیک اخلم. دغه به دوستانو موږ سره اوس تیاره شي او جوړه به شي. نو همدغه دوستانو طریقه وه چې ما تاسو ته وښودله چې تاسو څنګه کولی شئ یوه بشپړه سندره جوړه کړئ یا بشپړه ویډیو دوستانو پرې جوړه کړئ تر څو تاسو یې په خپل چینل یا نورو شیانو کې دوستانو اپلوډ کړئ. نو زموږ نوی چینل لینک د یوټیوب په ډسکرپشن کې هم شته کمنټ کې هم شته زموږ ټلیګرام چینلونو کې هم شته دی هغه در سره سبسکرایب کړئ تر څو د هغه کې تاسو د پښتو ښایسته موسیقي